السلام علیکم د پښتو شو چینل مینوالو تاسو ته سلامونه وایم. مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. اروپایي ټولنې پر عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ سمدلاسه پای ته ورسول شي او په وینا یې که داسې ونه شي د افغانستان له امنیتي ځواکونو او پرمختیایي چارو سره پر ملي ملاتړ ناوړه اغیز کیدای شي. دا څرګندونې له ښاغلي عبدالله سره د دې ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر له خبرو وروسته شوې دي. عبدالله له اروپایي استازي سره له خبرو وروسته ویلي چې د سیاسي کړکېچ اوري ته ژمن دی، خو د هغه ګوند جمعیت اسلامي په یوه کلک غبرګون کې پر اروپایي ټولنو په دغه کړکېچ کې د یو خوا د پلاوي تور پورې کړی دی. د اروپایي ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راځي چې له تیرو کابو 2 میاشتو راهیسې د دې ټولنې او نورو نړیوالو استازي د عبدالله ولسمشر غني له ډلو سره د روان سیاسي کړکېچ د اوري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. اوس په کابل کې له ښاغلي عبدالله سره د اروپایي ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر او د ناروې د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپایي ټولنې په یوه وینا پاڼه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان پاتې شي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا له ګواښ سره مخامخ کړي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.